محمد علیه السلام زموږ او د ټولو مسلمانانو رهبر، ټول انسانیت ته رالیږل شوی نبی. د دغه نبی د ژوند کیسه مو تر دې ځایه رسولې وه چې عبدالمطلب وفات شو. نبی علیه السلام ابو طالب ته پاتې شو. پالنه یې ابو طالب کوله. کله چې د نبی علیه السلام پالنه ابو طالب پر غاړه واخیسته، نو فقر او فاقه وه. د مکې په غرایزې او صحرایي علاقه کې نه څه کاروبارو او نه د زراعت کوم بندوبست کېده. نو ځکه نبی علیه السلام د 9 کلنۍ نه چوپاني یا شپونکیتوب شروع کړ او تر 22 کلنۍ پورې شپونکیتوب کاوه. هر نبی ګډې او بزې سره ولیدي، ولې الله عز وجل په هر نبی باندې شپونکیتوب کړی. دا ځکه چې په دوی باندې د تربیې چل زده کړي. شپونکیتوب کې د تربیې ورکولو او تعلیم چل زده کیږي. نو ځکه الله عز وجل په زیاترو نبیانو او رسولانو باندې شپونکیتوب کړی. نبی علیه السلام چې کله 12 کلنۍ ته ورسید، ابو طالب اراده وکړه چې شام ته د تجارت لپاره لاړ شي. نبی علیه السلام هم ورپسې ونښت چې ما به هم ځان سره بوځي. ابو طالب ورته اول کې ویل چې ته مه ځه، ډېرې سفرې دي، مګر د نبی علیه السلام د اصرار په وجه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تګ لپاره اجازه ورکړه. نبی علیه السلام ورسره روان شو. قافله ده، پیسې یې واخیستې، ځي تجارت کوي، شام طرف ته روان دي. په دې کې بصرې علاقې ته ورسېدل چې د رومیانو تر تسلط لاندې و. دلته عرب اوسېدل، خو حاکمیت پې باندې د رومیانو و. نو دلته یو راهب اوسېده. د نصاراو نه راهبان پاتې شوي وو. نصارا د عیسی علیه السلام پیروان ول. دغه راهب بحیره نومېده، اصلي نوم یې جرجیس و. په یو صحیح حدیث کې د ده یادونه شوې ده. بحیره د سکار لپاره د خپلې کلیسا نه بهر درېدلی و. د کتل چې له لرې یوه قافله روانه ده، نو د دې قافلې پر سر وریځې را روانې دي. تعجب یې وکړ چې څنګه دغه وریځې په دې قافله باندې سیوری کوي، او بل دا چې ونې او ګټې دې قافلې کې یو کس ته مایلې کېږي، یعنې سجدې ورته کوي او د سجدو په شان شکل یې جوړیږي. نو ده سخت تعجب وکړ او ډېر حیران شو په دې کار. نو ده زر خپلو خادمانو ته وویل چې موږ د دې قافلې لپاره طعام تیاروو، ځانونه تیار کړئ. نو کله چې دغه قافله نږدې شوه او چېرته د دمې لپاره کېناسته، بحیره ورته ځواب ولیږ چې تاسې زما میلمانه یئ، دعوت مې تاسو ته کړی. مخکې به چې قافله راتله، نو دغه بحیره به ورته راوته هم نه، خو دا ځل یې د دوی ډوډۍ وکړه، طعام یې ورته برابر کړ. کله چې دغه قریش راغلل او طعام ته کېناستل، نو بحیره د هر یو ته په ځیر ځیر کتل چې په دوی کې کوم هغه د کمال والا کس دی چې دا ونې او ګټې به ورته ښکته کېدې او وریځو به پې باندې سوری کاوه. نو په دوی کې یو کس هم داسې ونه لید چې د عالی شان والا خاوند ښکاره شي. نو ځکه یې د دوی نه پوښتنه وکوله، تاسو نه خو به څوک نه وي پاتې په قافله کې، یا خپل سامان سره خو به مو څوک نه وي پرېښی؟ دوی په اول کې ځواب ورکړ چې نه، څوک نه دی پاتې. خو وروسته بیا یو کس وویل چې یو ماشوم پاتې دی موږ نه. په دوی کې بل ملګري غږ کړ چې موږ هم ډېر ظالم خلک یو، خپله دلته راغلي یو، طعام ته ناست یو، او یو یتیم ماشوم مو اوښانو او سامان ته پرېښی. نو لاړ شئ هغه راولئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، بحیره چې ورته وکتل، د رنګ، اخلاقو او ادب نه یې ډېر زیات متاثره شو.
نو خبرې ورسره پیل کړې، ځینې پوښتنې یې ترې وکړې. دا یې ورته وویل چې زه د لات او د عزا په نوم تا نه پوښتنې کوم. لات او عزا دا د مکې د مشرکانو بتان ول. نو کله چې دا خبره ورته وکړه، بحیره په خپله بت پرست نه و، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده یې معلوموله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې لا تسألني باللات والعزا، د لات او عزا په نوم ما نه پوښتنه مه کوه، فوالله ما ابغضت شیئا بغضي لهما. قسم په الله که یو شی ما ته دومره بدی شي لکه دا شیان چې تا یاد کړل، د لات او عزا نه مې انتهایي بدې راځي، نو د دوی په نوم ما نه تپوس مه کوه. نو بحیره ترې پوښتنه وکړه چې د الله په نوم درنه تپوس کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د الله نوم ښه دی. اوس نو پوښتنه وکړه. الله عز وجل خپل نبی له شرک نه ساتلی و او نفرت یې د شرک لپاره ورته په زړه کې اچولی و. نو بیا یې ترې وپوښتل چې په خوب کې څه وینې او په ویښه څه وینې. نبی علیه السلام به ځوابونه ورکول. بیا بحیره راهب ورته وویل چې خپل املا دې راته راوښیه. کله یې چې املا ورته وښودله، نو د نبی علیه السلام په ملا کې یو غونډاری غوندې غوښه وه، هغه ته خاتم النبوه ویل کیږي. اکثرو یهودو او نصاراو به د نبی علیه السلام په ملا کې کتله، ځکه چې په مخکینیو کتابونو کې د دغه خاتم النبوه یعنی هغه مهر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملا کې و، د هغه غوښې یادونه شوې وه. ډیرو صحابهو به دغه غونډاری غوښه د زرکې د هګۍ په شان او بعضو به د کوترې د هګۍ په شان تعبیروله. دا د صحابهو هغه اندازه وه چې دوی بیان کړې وه په خپل فکر او ذهن باندې. په دغه خاتم النبوه مهر باندې ګرد چاپېره خالونه و، لږ لږ ویښته هم پرې ولاړ او د دوو چاریو په مابین کې وه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نښه وه. نو کله چې بحیره دغه نښه وکتله، ښه تصدیق یې راغی چې دا هغه آخري نبی دی. نو نبی علیه السلام یې د لاس نه ونیو او اعلان یې وکړ چې هذا سید العالمین، دا د ټول عالم سردار دی، او هذا نبی هذه الامه، د دې امت نبی به دا وي. ابو طالب ورته وویل چې تا ته څه پته ده په دې باره کې؟ چا پوی کړی چې ته دا خبرې کوې؟ هغه وویل چې زه دا پیژنم، په پخوانیو کتابونو کې هغه نښې چې الله ذکر کړي په دې ماشوم کې موجود دي. نو پوښتنه یې وکړه چې د ده ولی او مشر څوک دی؟ ابو طالب وویل چې زه یم. ویل یې ته یې څه کېږې؟ ابو طالب ورته وویل چې زه یې پلار یم. نو بحیره ورته ځواب ورکړ ما ینبغي ان یکونه کذلک، یعنی دا نشي کېدلی چې ته د ده پلار اوسې، سم حال ووایه ته یې څه کېږې؟ نو ابو طالب ورته ځواب ورکړ زه یې تره یم. بحیره د دې خبرې په اورېدو وویل چې اوس دې سمه خبره وکړه، ځکه د آخري نبي په باره کې په پخوانیو کتابونو کې دا راغلي دي چې هغه به یتیم وي. ابو طالب وویل چې هو زه یې پلار نه یم، تره یم. نو بحیره ورته دا نصیحت وکړ چې داسې وکړه دا ماشوم ځان سره مه بیایه، شام کې یهودیان او نصارا اوسېږي، که دا سړی ولید نو دواره یې پیژني. په پخوانیو کتابونو کې داسې یادونه شوې لکه تصویر یې چې لګېدلی وي. نو بحیره ورته وویل چې زه درته دا نصیحت کوم چې دا ماشوم شام ته مه بیایه او بیرته یې مکې ته ولېږه تر څو یهودیان ورته ضرر ونه رسوي. ابو طالب د بحیره دا خبره ومنله. نو نبی علیه السلام یې د خپلو بعضو ملګرو او غلامانو سره مکې ته واپس کړ. دا چې مخکې څه پېښ شول او څه پېښېږي په دې اړه به په راروانو ویډیوګانو کې بحث کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.